محمود خان اڅکزی وایي پاکستان له بحران سره مخ دی او داخلي جګړې ته روان دی. د پښتونخوا وتلی سیاستوال محمود خان اڅکزی وایي په پاکستان کې بحران رامنځته شوی دی او که حالات همداسې روان وي د دې احتمال شته چې په دغه هیواد کې داخلي یا کورنۍ جګړه ونښلي. د په وینا اقتصاد کمزوری شوی دی، بیې لوړې شوي دي، ناامني خورا ډېره ده، حکومت له زور زیاتي کار اخلي او د حکومت سیاسي وضعیت د ډاډ وړ نه دی. اڅکزي ویلي که د عمران خان حکومت همداسې دوام وکړي نو ښایي خلک یې د چپه کولو لپاره راپورته شي. د په خبره دا د خلکو حق دی چې د خپلو ګټو مخالف حکومت چپه کړي. نوموړي یو ځل بیا د پاکستان پر پوځ غږ وکړو چې په سیاسي مسایلو کې د مداخله نه کوي او د خلکو له ځورولو د لاس په سر شي.